السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، ژوند ښکلی دی، تاسې په خپله مه بدرنګوئ. خدای پاک موږ او تاسې دې نړۍ ته رالیږلي وو آبادۍ دپاره، ورانۍ دپاره نه، فساد دپاره نه یو رالیږلي. هر هغه کار چې وران وي د خدای پاک د امر خلاف وي هغې ته فساد وایي، که څه هم هغه په کور کې جنګ وي، شخړه وي، او که د باندې وژنې وي او نړۍ ورانول وي. الله پاک څو ځله په قرآن کې موږ او تاسو ته وایي چې د خدای په ځمکه فساد مه کوئ، په نړۍ کې فساد مه کوئ. نو چې فساد مه کوئ څه به کوئ؟ خویندورونو، دا ژوند دومره کم دی چې هغه کارونه چې خدای پاک موږ او تاسو ته امر کړی دی هغه پوره کول هم پکې آسان کار نه دی. دا وخت دومره کم دی او د دې سره مینه، د دې سره دوستیانې، د دې سره ملګرتیاوې، د دې سره خپلوۍ، د دې سره د ټول انسانیت حق پوره کول، دا وخت ډېر کم دی. باور وکړئ، که موږ او تاسې د دې پوره کولو ته ملا وتړو نو خوب ته به وخت کم ولرو، او که په دې کې یو څوک راپاڅي بیا بدیانې کوي، بدکارونه کوي، کینې کوي، کرکې کوي، یو د بل حق خوري، غصب کوي، او دا چې کوي ورسره په خوا کې حتماً د خدای پاک اوامر به نه پوره کوي، ولې چې دا ټول د خدای پاک د امر خلاف دي. نو تاسو څه وایئ چې دغه انسان به دغه خپل ژوند سره لوبې نه کوي؟ خویندورونو، ژوند اړین دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښایسته دی، او دا ژوند د خدای پاک لخوا یوه ستره ډالۍ ده، او دا ژوند داسې یو د خدای پاک لخوا ډالۍ او نعمت دی. که دا ژوند ولرئ په سلګونه زره نعمتونه به ترلاسه کوئ، او په آخره کې به د خدای رضا او د خدای پاک جنتونه لاسته راوړئ چې مولایان داسې وایي چې هلته مزې دي. نو دا به څومره ښایسته وي. عزیزانو، زه خو په خپله په دې خپل ژوند کې دومره ستړی یم، کله کله به زه وایم چې دا مولایان ما ته چې ته خو ډېر ګناهګار یې. زه وایم چې یا رب العالمینه ما ته مازې دومره څه راکړه چې تا سره مخ شم، او دا راته ونیې چې او خبیثه ته خو ما انسان پیدا کړی وي او تا داسې کارونه وکړل چې حیوانات یې نه کوي، ژوي یې نه کوي، او په دې کې مه راونه نیسي. د چا حق مه نه وي خوړلی، د چا حق مه نه وي غصب کړی، د چا حیا ته مه سپک نه وي کتلي، او داسې نور په شخصي حریم مه حملې نه وي کړي. مازې راته وایي چې ځه ننوځه، او په جنت کې په یو ځای کې داسې یو پټ ځای کې پروت یم چې سلګونه زره کاله په اړخ باندې نه اوړم. بس دومره بس. یا ربه جنتونه او پکې فردوس هغو ته ورکړي چې هغه قربانیانې کړي دي، او ډېر د جنت لیوني دي، او د جنت دپاره رور وژني، او د جنت دپاره خپل وطن ورانوي، او د جنت دپاره د خور حق ته خپو لاندې کوي، او د مور و پلار حق ته خپو لاندې کوي، او د هېچا پروا نه لري که د ټکې دپاره انسان مري نه یې ورکوي، خو د جنت دپاره ټوله شپه بیا تهجد کوي، نفلونه او ذکرونه کوي. یا الله هغوی ته لوړې درجې ورکړه، خو موږ مازې وبخښه، خپله رضا را نصیب کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ژوند سره لوبې مه کوئ، د چا د ژوند سره لوبې مه کوئ، چا پورې خندا مه کوئ، د چا حقونه مه خورئ. که غواړئ چې ستاسو حق څوک ونه خوري، که چا سره مینه که خپله مینه غواړئ چا سره مینه وکئ، که خپل قدر غواړئ د چا قدر وکئ، که خپل ځان په چا منلو غواړئ څوک ومنئ، نور انشاءالله کار جوړ دی. السلام علیکم ورحمت الله.